السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په تمنیل کې وکړه خپل لو کوالټي ویډیو به 4K HDR کوالټي ته څنګه کنورټ کوو. ملګرو په کیپکټ اپلیکیشن کې طریقه خیمه چې تاسو په لو کوالټي ویډیو 4K HDR کوالټي ته څنګه کنورټ کوئ. ملګرو تاسو به کار کوئ ځان سره پلی سٹور نه کیپکټ اپلیکیشن را انسټال کړئ. چې انسټال هم کو تاسو سکرین ته راغلی وي دا رنګ انټرفیس کې به وي تاسو په کلیک والئ. خچ کله تاسو سره کیپکټ اپلیکیشن اوپن شو دلته بیا لیکل نیو پروجیکټ تاسو په دې باندې کلیک والئ. چې تاسو کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړي د دې څنګه تاسو هغه ویډیو راوالئ کومه ویډیو چې تاسو 4K HDR کوالټي ته کنورټ کوئ. دلته کې ملګرو دا ویډیو زراله ما په کلیک واغستو لاندې دلته د اډ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. ملګرو دا وګورئ زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره سکرین ته رااله بالکل نارمل ویډیو ده. دا ویډیو بس موږ 4K HDR کوالټي ته کنورټ کوو. ملګرو تاسو به کار وکړئ لاندې تاسو دا اپشن ښکاري تاسو دا رنګ سکرول کوئ دلته کې یو اپشن دی ایډجسټ تاسو په دې باندې کلیک والئ. ایډجسټ په دې باندې تاسو کله کلیک واغستو په ایډجسټ باندې تاسو به دا رنګ نور سیټینګ راوړي دا اپشن به تاسو سره راوړي. صحیح ده. دلته کې د دویم نمبر اپشن ملګرو تاسو ته ښکاري اولنی دی برایټنس د دویم نمبر چې کوم دی کنټرست تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په کنټرست باندې کلیک واغستو ملګرو تاسو به دا رنګ لاین نه واوړي دا لاین به تاسو معمولی شانته کې راکم کړئ -10% ملګرو تاسو راکم کړئ -10% دا رنګ چې څنګه کوم هغه رنګ به تاسو کوئ. صحیح ده -10% به تاسو راکم کړئ. بیا ورپسې د سچویشن په دې باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په سچویشن باندې کلیک واغستو لاین تاسو بیا ویسي پلس کې تاسو ویسي +20 دا چې څنګه کوم ملګرو تاسو هم هغه رنګ کوئ چې تاسو ویډیو به بالکل صحیح راشي. تاسو خپل ویډیو ته بره ګورئ چې تاسو ویډیو په څومره دغه تاسو سره صحیح ښکاري خو تاسو سیوا کوئ کوموي. صحیح ده. ورپسې د بل اپشن دی ایکسپوجر تاسو به ایکسپوجر باندې کلیک والئ. ایکسپوجر هم تاسو پلس کې ویسي ویډیو ته تاسو ګورئ بره نه ایکسپوجر به سیوا کوو دا به سیوا کوو دا به 10% سیوا کوو. صحیح ده ایکسپوجر. ها ورپسې به د بل اپشن دی شیر پین تاسو په دې باندې کلیک والئ. دا تاسو دا پټه تاسو مکمل پول کوي تاسو سره مکمل 0 وي دا تاسو داسې پول کوي مکمل تاسو ګورئ ویډیو ته سونه صفه شو دا ګورئ HDR ته واوړئ دا کنه. ها ورپسې بیا د بل اپشن دی HSL تاسو په دې باندې کلیک والئ. HSL ټیک شو. په دې تاسو کله کلیک واغستو ملګرو تاسو سره به دا رنګ کلر راوړي تاسو سره کلر راوړي ملګرو دلته په دې ولې کلر باندې کلیک والئ دا ریډ کم کلر چې تاسو په دې باندې تاسو کلیک والئ او دا HUE والا کوم پټ چې ملګرو تاسو ورسوي +50 ته ملګرو تاسو ورسوي دا رنګ +50 دا رنګ ویډیو ته تاسو ګورئ دا ویډیو چې کوم دی څومره صفه شو دا رنګ. صحیح ده 50 51 49 دا رنګ تاسو کې ما 50 کو. بیا ورپسې لاندې د بل اپشن دی سچویشن دا پټه چې کومه ملګرو ته تاسو 50 ته ورسوي دا رنګ پلس کې وړئ. صحیح ده. دا وګورئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کومه دا 4K HDR کوالټي ته کنورټ شو. دلته کې بیا ټیک نشان دی په دې باندې کلیک والئ. ها دلته بیا لاندې ټیک نشان دی په دې باندې بیا کلیک والئ. دا وګورئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی 4K HDR کوالټي ته کنورټ شو څومره صفه شو ملګرو تاسو وګورئ کنه لو کوالټي ویډیو او 4K HDR ته کنورټ شو. ملګرو چې کله به تاسو دا ویډیو سیو کوئ په خپل ګیلری کې تاسو ویسي کار وکړئ بره لیک تاسو تخکاری دا نشان تاسو تخکاری دین به تاسو کلیک والئ. تاسو سره ملګرو دا رنګي ریشوګانې راوړي ریزولوشن نه واوړي. صحیح ده فریم ریټ دا چې کوم دی ملګرو ریزولوشن چې کوم دی دا تاسو فل HD کې تاسو سیو کول غواړئ دا پټه تاسو مکمل فل کوي دا رنګ. صحیح ده دا رنګ فل کوي 1080 ته به ورسوي او کنه تاسو نارمل سیو کول غواړئ تاسو 720 ته راولئ خو زم په 720 کې سیو کوم ټیک شو. هغه نه بس ملګرو دا فریم ریټ چې کوم دی دا تاسو 30 کې دا سره 25 تاسو داسې 30 کې. صحیح ده. دلته کې بیا د لاندې اپشن باندې چیړئ. صحیح بیا بره لګا تیر نشان دی بدین به کلیک والئ. کله تاسو به تیر نشان باندې کلیک واستو ملګرو تاسو سره دا ویډیو ایکسپورټ شي ټیک شو دا تاسو سره په ګیلری کې سیو شي. په دې طریقه ملګرو تاسو خپل ویډیو 4K HDR کوالټي ته اړولای شئ. دغه طریقه ملګرو کو ویډیو خوښ ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې څنګه روانه ویډیو ټول مخې تاسو ته درورسي.